اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټولو صحافیانو ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. تر ټولو لمخه خو تیره ورځ چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمن ګران مشر محمود خان اسکزي پر کور ریاستي ادارو کومه محاصره کړې وه، چاپه یې ولې وه، موږ به طور پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ضلع پښین د دې عمل په کلکو ټکو غندنه کوو. او دویم زموږ د نن د دې پریس کانفرنس مقصد دی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن هر کال د نوي تعلیمي کال په شروع سره د سکول داخله مهم کمپاین کوي. نو همدارنګه دې کال یو وار بیا پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن سکول داخله مهم په ټوله صوبه کې اعلان کړی دی. په دې کې زموږ غوښتنه یا زموږ د دې کمپاین مقصد دا وي چې موږ د خپل وطن ټول وګړي په دې وهڅوو چې دوی خپل 15 کلن نارینه او ښځینه اولاد په سکولونو کې داخل کړي. لکه څنګه چې زموږ د دې کمپاین سلوګن هم داسې دی چې هر بچی په کلاس کې غواړو، هر استاد په سکول کې او په هر کلي کې سکول غواړو. همدارنګه بیا زموږ د حکومت وخت څخه هم څه غوښتنې موږ لرو چې موږ ته د خپل بنیادي تعلیم مفت او په پښتو ژبه کې راکول سي. همدارنګه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ په وطن کې د سکولونو ډیر بد حال دی. موجوده وخت هم په پښین ضلع کې چې 1042 سکولونه لري، په دې کې 802 فعال سکولونه دي او 120 سکولونه چې دي غیر فعال دي، 50 سکولونه چې ګوسټ یا نان اگزیسټنټ ورته وایي چې بالکل پر مځکه هیڅ وجود نه لري، او 202 داسې سکولونه دي چې هغه شلټرلیس دي، مطلب بې چته دي. نو او دارنګي موږ دا غوښتنه لرو چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نوی تعلیمي کال شروع شوی دی، په اتم تاریخ به سکولونه خلاصیږي. پکار دی ټولو سکولونو ته دي سرکاري کتابونه چې کوم ورکول کیږي هغه دي د 8 تاریخو مخته ورسول سي. همدارنګه زموږ په ضلع کې چې کوم غیر فعال سکولونه دي موږ دا غوښتنه کوو، پر زوره غوښتنه کوو چې د غیر فعال سکولونه دي ټوله فعال سي. زموږ په ضلع کې خاص کر په پرایمري سکولونو کې دا مسله ډیر شدت سره سته چې یو خو ځینې سکولونه اکثریت غیر فعال دي او چې کوم فعال پرایمري سکولونه دي په هغو کې که 200 ماشومان دي، که 300 ماشومان دي، استادان یو دي یا دوه دي. نو زموږ د دې فعال پرایمري سکولو د استادانو تعداد دي راپوره کول سي. همدارنګه زموږ چې کوم میډل یا هاي سکولونه دي په دې کې موږ خصوصا د ساينس ټیچران چې دي د دې ډېره زیات کمی لرو. مطلب په پوره سکول هاي سکول چې هلته پکار دی چې د فزیکس ټیچر جلا وای، د کیمستري غ جلا وای، د میث غ جلا وای، د کیمستري غ جلا وای، خو هلته صرف او صرف په ټوله سکول کې د ساينس یو ټیچر چې هغه د ټوله مضمونونه ورته وایي، هغه هم د ښاره راځي، کله په هفته کې یو ورځ راځي، کله په هفته کې 2 ورځې راځي. نو دغه هم غوښتنه لرو چې خودي دغه د ټیچرانو خاص کر د ساينس ټیچرانو تعداد زیات کول سي، او بل چې کوم غیر فعال د کوم غیر حاضر سټاف دی زموږ په ضلع کې دویمه غټه مسله دا ده چې په د اطرافو کې چې کوم کلیوالي سیمې دي یا د غرو علاقې دي په دې کې ډېر داسې استادان دي چې د خپل ځان په عوض کې بل څوک شنولي چې هغه میټریک پاس یا اف پاس وي، دی هغه ته عوض ورکوي او د خپل نه حاضریږي. نو د په عوض کې چې کوم څوک لګوي هغه نشي کولی چې ماشومان ته په هغه معنا سبق ووایي. نو موږ دغه غوښتنه هم لرو چې د عوضي سټاف دي مکمله ختم کول سي. همدارنګه کلسټر مطابق چې د سکولو کم بجټ دی د دې چې کم کتابونه یا کم شیان ورکول کیږي موږ دا هم غوښتنه لرو چې دا د سکولونو ته پر وخت او سکولو ته د پوره ورسول سي. اکثر اوقات په دې کې ډیر زیات موږ وینو او په دې کې ډیر زیات غبن هم کیږي. نو دغه زموږ د دې پریس کانفرنس مقصد. همدارنګه به موږ په ټوله ضلع کې موږ اناونسمنټونه کوو، موږ به وال چاکینګونه کوو، موږ به پمپلیټس تقسیمو، موږ به کلیوالو سیمو ته ځو، موږ به د سکولو دورې کوو او د خپل پارټي د ملګرو په کومک به موږ د وطن داسې یو ماشوم موږ نه پرېږدو چې هغه دې بې سکوله پاتې سي، هغه دې بې کتابه پاتې سي، هغه دې بې تعلیمه پاتې سي. نو موږ د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مقصد هم دغه دی چې موږ د خپل وطن
ماشومان موږ د خپل وطن وګړي چې کوم موږ د سرکار لخوا د موږ سره کومې دغه کیږي هغه پر خپل ځای چې موږ خپل څومره همت کولی سو چې موږ خپل د وطن وګړي په دې وهڅوو چې خپل 15 کلن هم نارینه ماشومان هم ښځینه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او د سرکار هم موږ دا غوښتنې لرو چې موږ د سکولو حالت چې ډېر په بد حال دی دا دې دغه کړي نو کور مودان خوشحاله اوسي.